په میزوري ایالت کې به د 2025 کال د قانون بدلونونو وروسته څو مادې لاله مخکې عملی شوی دی چې په رسمي ډول د جنوري له لومړۍ نیټې نافذ شوی. له دغه بدلونونو څخه یو دا دی چې نوی لږ تر لږه معاش په ساعت کې به $15 ټاکل شوی دی، خو دا معاش به همدلته ثابت پاتې شي ځکه چې کلنی زیاتوالی د قانون له مخې لغوه شوی دی. یو نوی تعلیمي نوښت ښوونځی اړ باسي چې د بیړنیو حالاتو لپاره یو بشپړ عملیاتي پلان ولري چې پکې د سټاپ د بلیډ په نامه دغه بیړنی حالت دیو دغه کړی دی چې بیړنی مرستندویه ګټون هم شامل دي. همدارنګه دا تعلیمي قانون د لیسو زده کوونکو لپاره په ټول ایالات کې د سټیم یعنی ساینس، تکنالوژي، انجینري او ریاضي پروګرام رامنځته کوي چې د بهرنیو زده کړو فرصتونه هم پکې شامل دي. د مالیې په برخه کې نوی قانون میزوري ته اجازه ورکوي چې د عاید ځینې ډولونه له ایالتي مالیات څخه منفي کړي او د ایالت څخه بهر ملکیتونه او ټرسټونه یعنی ټرسټس د مالیې سیستم کې بدلون راولي. سربیره پر دې دا قانون مصرف کوونکو لپاره د بیټ کوین ماشینونو باندې سخت مقرر وضع کوي، هغه ماشینونه چې ډیری وخت په اسانتیاي پلورنځیو کې وي او د درغلیو مرکز ګرځیدلی دی. په پای کې د کورنیو تولید شویو الکولونو مالیه به در هر وخت اضافه شي. او بل د سپیډ په برخه کې شاید سپیډ کې هم هایویګانو کې سپیډ کې هم زیاتوالی منځته شي. بیا هم ما سره اوسئ او دغه قانون نوی نافذ شوی دی په 2026 کال د جنوري د اولې څخه. تاسو کولی شئ چې دغه دوستانو ته واستوئ. که څوک په میزوري کې ژوند کوي هغوی سره کولی شئ چې فامیل دوستان لري هغوی سره دا ویډیو شریک کړئ تر څو هغوی د دغه قانون څخه خبر شي. تاسو ته ښه وخت غواړم، خوشحاله شوي او په یاد مو وي چې فالو، لایک، کمنټ او سبسکرایب هیر مو نشي. السلام علیکم.